یاره دومره خوشحاله وه هغه په دې واپسۍ کې چې کله ته ماته وایي زما دې په الله قسم وي دومره زه ګرځېدلی یم په دې مسله کې که چا ماته تر اوسه پورې دا خبره کړې کومه چې تا دلته یو کس ته څه مسله راغلې وه ډېره مخکینۍ خبره ده 2018 به و که 18 نو د هغه مسله ډېره پیچیده وه او د خلکو سم یېرولی و داسې یې ګډوډ کړی و که نه چې زه تاسو ته څه ووایم ما سره ملاو شو چې ما سره ملاو شو ما ته وایي چې مسله داسې او مسله داسې غریب د مخ نه پته لګېده ما ورته ما مسلې سره به وروسته ګورو راځه اول سزي ته ورځو جوس کړو تازه د طبیعت برابر کړو لږ به ساه زیات کړو ګاډي ته وکړو بیا به جوس وڅښو بیا ما مسله اوس بیان مسله هغه بیان کړه ما ته پته ولګېده دا خو ګرانه ده انساني اصولو مطابق الله ته څه ګران نه دي خو زموږ د اصولو مطابق نو بیا هغه ته ما هیله بیله ده هغه ما ته وویل دا وړه ده نو ما ته خو هېڅ مسله نه سړی چې د غټه مسله یې بیان یې کړي څه دا وړې خبرې دې رااګستې دي او لوی سړی ته ځان ته وګوره ځوان سړی ښایسته سړی د خپلو کارونو ته وګوره ته دې بدن ته وګوره په کار دی ته بل او سره ورکړې ته ځان له دومره ګډوډ دا خو یو څو ورځو کې الله حل کوي د خپل رب نه امید ساتي ته به ولو دا منډه ووایي یاره دومره خوشحاله وه هغه په دې واپسۍ کې چې کله ته ماته وایي زما دې په الله قسم وي دومره زه ګرځېدلی یم په دې مسله کې که چا ماته تر اوسه پورې دا خبره کړې کومه چې تا او د ده نیمه مسله حل شوه د نیمې سره د دې اوس ګوري مخکې نیمه حل شو من کې دا مرض دی بیا خصوصا خبر کېږي ونه پښتنو کې یعنې که یو سړی معمولي بیمار وي نو ته بس الله دې ته خیر کړي زما لکه څه مطلب دی ستا نه بس دې سره زموږ هغه نیا مړه والله زموږ نیکه مړه دا څه خبرې دي کول نن څه زیړ زیړ نه یاره دا زموږ سوالونه دي دا لکه سړی حیران شي سړی چې دې سړي ته اوس څه ووایم څه نری نری کېږي نه څه چل دی که ته ورته وایې چې ما ته دا پلاني مسله مالي راغلی اوهو مالي زه الله دې مړ شم بس هغه غریب په ښه په مسوج کې شي چې الله ګوره څه وشو نو ګوره د خلکو امیدونه مه ختموئ د خلکو امیدونه رسول صلی الله هغه حدیث کې څه وایي وایي چې کله تاسو لاړ شئ د مریض خوا له تپوس له فنفسو له فی الاجل د ده امید پیدا کړه په ژوند کې دا صرف قانون دلته نه د مریض په خوا کې هر چا ته چې څه مشکل دی ته ورته امید د دې مشکل د ختمېدو پیدا کړه او الله رب العزت پرې ختم کړي نو د خیر چابي وګرځه د شر وګرځه